تاسو به وایئ چې دا شاته دا دومره ډکې ټیلرې ولاړې دي دا کومه ساحه ده. موږ نن د جلال آباد نه تورخم ته د یو څه نورو کارونو پسې سفر لرو. د په لاره کې چې ګورو د تقریبا د مومندرې ولسوالۍ څخه چې راواوړې تر تورخمه پورې نو داسې 40 منټه یا 1 ساعت مزل دی. په دغه 40 دقیقو کې دا ټول موږ د ټیلرو تر څنګ تېرېدو او روانو. هر یو ټیلر کې چې تاسو ګورئ په زیاته کچه پیاز پکې بار دي. دا ټول هغه پیاز دي چې زمونږ دیکانانو یعنی که ته د فیضو نه علاوه بل فصل په پټي کې کرې نو یو فصل به غنم کري یو فصل به جوار کري. پیاز هغه فصل دی چې دا 2 فصلو تا نه ځای نیسي. خو دا زموږ د زمیندارانو د ټول کال د هغوی د لاس خواري ده د هغوی د خولو تویولو خواري ده. او په افغانستان کې بالعموم تقریبا تر 80-85% پورې خلک دي هغه په زمیندارۍ باندې اخته خلک دي او د ټول کال خواري تقریبا د 10 ورځو یا د 2 ورځو نه په تورخم کې په دې تمه باندې ولاړ دي چې دا ګاونډ ته لاړ شي او په ګاونډ کې بیا دغه ټول پیاز هلته خلک نه خوري. همدغه پیاز هلته ذخیره کیږي په یخې خونې ورته جوړې کړي دي په هغې کې ساتل کیږي او 3 یا 4 میاشتې بعد همدا پیاز بیرته په موږ باندې یو په 2 په ګرانه توګه په ګرانه بیه باندې خرڅېږي. که چېرته په افغانستان کې زموږ په دې ملک کې سهولتونه وی شنې خونې جوړې شوې وې که وګورو تېر دا 10 کاله افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې راغلي خو بیرته هغه پیسې ووتلې په غلطو ځینو کې مصرف شولې. نو که چېرته شنې خونې جوړې شوې وې نن به دا پیاز همدلته ذخیره کېدل. افغانستان ځکه په خپله موږ هم 15 میلیونه نفوس موږ لرو. په دې 15 میلیونه نفوس کې موږ خامخا موږ پیازو ته هم ضرورت لرو موږ د مڼې خوراک ته هم ضرورت لرو موږ د انګورو خوراک ته هم ضرورت لرو. بالعموم په افغانستان کې چې کله هم د سبزۍ وخت راشي د میوهجاتو وخت راشي نو په تورخم کې ورته ستونزې جوړېږي او د دې ستونزو د امله بیا زموږ د زمیندارانو مالونه دا دلته پراته او یا په کابل جلال آباد او د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا ډېر په ارزانه بیه باندې خرڅېږي او هغه دیکانانو چې کومه خواري کړي هغې ته بیا هم نه لیدل کېږي. نو په ټولو هغه مسؤلو چارواکو باندې مې غږ دی په ټولو هغه افغانانو باندې مې غږ دی چې که مسؤل چارواکي د هغو خو دا فرض جوړېږي چې دې دپاره شنې خونې جوړې کړي. بالعموم کې زموږ افغان تجاران سرمایهداران چې تاسو په پردو بانکونو کې پیسې ذخیره کړي دي هغلته مو پیسې تخته کړي دي په پردي بانکونو کې تاسو ته هېڅ ګټه نه رسېږي. راځئ راشئ په دغه هېواد کې د انګورو دپاره د یو شمېر نورو شیانو دپاره د پیازو دپاره د سبزیجاتو دپاره یخې خونې جوړ کړئ. دا تجار چې په بل چا باندې دا مال په ارزانه خرڅوي او کرام ورباندې هم راځي دا موږ او تاسو والو همدلته ذخیره کوو څو میاشتې بعد یې بیرته همدلته په داخل د هېواد کې خرڅ کړو. دا اوس دغه پیسې دي دا هلته د خوراک دپاره نه ځي دا هلته صرف د ذخیره کول دپاره ځي څو میاشتې بعد بیرته په موږ باندې خرڅول کېږي. دې خوا ته ګورو تر تورخمه پورې لارې ولاړې دي او دې خوا د مومندرې د سیمې څخه تر دې خوا ولاړې چې 40 دقیقې موږ ورسره مزل کړی دی او لا تورخم ته مزل پاتې دی مخکې ځو. نو زما دا ویډیو شیر کړئ چې تجارانو ته مو ورسېږي مسؤلو چارواکو ته مو ورسېږي. والله العظیم درته ووایم چې په دې وطن کې او تا سره نن لږ واک شته دی یا تا سره په تېر کې لږ واک او تا دې خلکو ته خدمت نه دی کړی یقین دې وشه چې دغه دیکان چې ټول کال یې خواري کړې ده د دې پوښتنه به په ورځ د قیامت د تا څخه کېږي. نو زموږ او ستاسو د ټول فرض که یخې خونې نشو جوړولی زما د پیج دا ویډیو شیر کړئ چې تر هغې خلکو پورې ورسېږي د هغوی هغه افغاني جذبه غرور غیرت راپورته شي. او که چېرته د دې ویډیو په ذریعه باندې یوه یخه خونه هم جوړه شوه دا به زموږ او ستاسو دپاره صدقه جاري. مننه.